الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الإنسان بالنمي سورة دهر، سورة أبرار أو سورة أمشاج. ربط سورة مخي سردادي الته اختتام د صورت کې چې کوم موضوع باندې الله ترکیز وکړي دلته ابتداء نه دویم د مخکې صورت کې څه آداب بیان کړل. د قرآن کریم د مقام کې اوس عظمت د قرآن سره د آداب او دعوت. دریم د مخکې صورت کې بشاره ذکر کې اجمالاً د مقام کې به ذکر شي تفصیلاً. مقصد د صورت سره اثبات القیامه، قیامت ثابت دلو امتحان انسان باندې. قیاس بوگی فاول پیدائش دای سره دویم مقصد د قرآن کریم صدق. دریم دن اخرت لوی لوی انعامات. هل اتا مانا قد، هل مانا د قد سره دی. هل اتا یقینا راغلی وعلى الانسان په دې انسان باندې وقت من الدهر د زمانه لم یکن شیئا مذکورا، نو یو شی چې شي په خاص آیت باندې اشکال ولی منی خو ونو مور او پلار امنی چې جمع شنو څنګه الله ویل لم یکن شیئا. مفسرین جواب کوي چې په دې معنی کې په خاص باندې نه دی چې دا وګ دې سترګې دی لاس په انا خلقنا الانسان یقینا من پیدا کړی انسان من نطفه د ساز کې د معنی نام شاجن غړې وړې د مور پلار مکس شې دی نه به نتیجه راشي. نبتلیه کې دوه قول دی معنا دا معنی اړو راړو وینې شی او ژول غوخه شی او کرپندې شی وډو کې دویم امتحان پې کو. جعلناه بغیر زولې موږ دا سمعنا اوریدون کې بصیرن لیدون کې ورسېد کې اوس امتحان حاصل بدای چې در د دوړ لارې کوي د دین نو دا بل به دیني در جنت او دا بل جهنم کم طرف باندې شي به شذ به خوخره مخکې ویل ولا اکراه فی الدین. ان هدیناه یقینا من بیان کړی د الله سبیل د الله په واسطه د انبیاء او کتابونو. اما شاکرن دلته عبارت پر دی ما یکون شاکر، یا شکر گزار شي او یا شي نه شکر. شاکر معنی موحد. اوس تخویف انا اعتدنا یقینا من تیار کړی غیر مسلم لرا زنجیرونه او اغلالا توقنا او سعیرا اور بل کړی شوی 70 ذراعا مخکې ویل د الله په گزونو. اوس تفصیلی بشارت ان الابرار یقینا نیکان یشربون اسکل بکی درډکو کاسو کان مزاجو دی غډون چې دی الله کافور دی یخ دی مزیدار دی کله بوی لري او چا ویلي چې دا په دنیا کې وچینه ده عینن چینه ده یشرب الله تعالی و اس قلب کې بیا پای باندې عباد الله الله بندگان به سمنه بسبب مزجها صرف کافرون دې سره مکس نور شي نیم دي. دویم قول علماء لیکلي چې به معنا منها الله بندگان چې الله له توحید منل لري. یفجرون معنا دوی بروانی هاغه تبجیرم پروانولو بس شو غاړي بس سی بزي بل وپا کوي دوی بن نظر په نظر باندې او يخافون يوما دوی ریګي دی ورزنا کان شره دی سختی چې دا الله خوري وري دی مستتیر. بل ويطعمون الطعام الله ورکی طعام على حبه سرد من الله او د طعام مسکین لرا او یتیم لرا او قیدی لرا حبه زمیر راجع کې الله تا. دویم قول الله طعام تا. دریم د مسکین سره سرورم د فعل سره څه به ورته وي یقولون چاله شمال ورکی د شمال ورته شمال دعا غوړل کا عائشہ رضی الله عنها کې عادت داو. انما یقینا ممتاز طعام در کول وجه الله د مخ په خاطر الله نريد من غواړو استاسو نه جزاء بدلا ولا شکر او نه شرط مننا بس الله لپاره چې ما کار دی بیا تر څو شرماله دعا غواړه. ابن قیم فرمای عبدالله ابن مسعود دا قول پیش کړی دی چې مخکې دی د مسکین په لاس کې پریږي اول د الله
وی که چېرته انسان په دې پوه شي ورکوونکی به ډېر لذت والی اخیستونکی ده ځکه د الله سره د لین دی که څوک دې پوښتنه وکړي دا مال ولې ورکوئ انا نخافو یقینا من یریږو من ربنا زموږ د رب نه یوما د ورځې باره کې عبوسا چې هغه سخته ده او قمطرېره ډېره سخته عبوسا تندې سړي وران کي قمطرېر سخته ډېره سخته دویم اوږده ده فوقاهم الله پس بچ کړه دا خلک الله شر ذلک د شر د دې ورځې نه او ورکړه دوی لره نظرة تازګي او خوشحالۍ وربکی لیکن فعل ماضي تعبیر کړي مړه لکه تیر وجزاهم بدل ورکی دوی لرا بما صبروا په سبب د صبر دوی جنت او ریخم متکئین تکي بوالی ودانیت النجلی بی په دوی باندې الله وی دی سوري او د قشان کتبې دی میوي تزین په خطه کې دو سنچو وړي را وشیتا درځولې بشي علیهم په دوی باندې لوخي د سپینو زرو سوري زخرف یاوي کې وریو د سرو زرو دو جواب دي د جنتیانو ما بین کې فرق دی کنه یو شی به تور مثال هغه مال او ځان الله لور کې بل صرف مال دویم باجی رسولو باجی د سپینو دی لکه سړی کور کې وګوري کنه د ملما یو عادي ملما یو مهم ملما لوخو کې فرقي او اکواب ګلاسونه به د شیشو کوم شیشي قواریر الله وی شیشې دي من فزه د سپینو سره دوی باندې اندازه لګولي تقدیرم په اندازه لګولو قدر زمیر کې دوه قول دي جنتیانو بلګولي دویم قول دا چې نه خدامو سکله بشي فی عبدی کې الله وي دوی بسکی سندګه کاس کان مزاج واده غډون شری زنجبیل لاسو عینن شینه لا فی پای کې نامدار شوی دا پس سبیل بخپل به خدمت کو ويطوف الله يغرزب عليهم بدوی معنی الکان مخلدون ایدی یو ماندار چې غاړه کې به والی وي وګونه کې به والی یو غاړه کې هار دویم همیشه بیګیرو دریم قول دا همیشه وي پنا پینه راځي کنه علیهم للخدمه عادي خلق وي لکه د وټه شپزان یا عمله اذا رايتهم الله وکتو ګما وګوري دی ګمان به پیو کې لو انشدا ملغلری دی او خوري وری نمر حسینی خوري وری دی شیخ عبدالسلام رحمه الله ویلي څوک شربت برابر یې څوک ترکاری برابر یې څوک یو څوک بل متعدد ملګری بس متعدد کارونه کې بندي صرف هم دا خوراک به و اذا رايت الله وشو ګوري پرې مقام کې رايت تبو ګوري نعیم النعمتنا او ملک کبیر الوی پاشي ثم دې مقام کې مفعول لر پار رايت ظرفي معنا شو بر جامع په دوی باندې جامع د ورخم بو یشنا و استبرق او غټ لاندې یو قسم بار بل اچولې شوې وې دوی لرا ساویر الله بنگړي من فیزتین د سپینو زرو اس کې په دوی باندې رب د دوی شراب طهورن پاک ګور ربهم رب پیش کی نو رب چې در باندې شی اوس کې او سره کوم شی ته سوچ کوا جواب د سوال دی دولولي ورکړه ان هذا یقینا استاذ پارا الله جزاء بدلرا او معنا د از دی وکانه سعیکم وجدا استاذ کوشش مشکورن قبول کړي شوی سعی ویل فعل ونه ویل کوشش بکای خوب بپرې دی جمله بزي مال بلګي پورا خواري بکای الله وای جواب د سوال دا نعمتونه سره په سم باندې راځي نو سره د قران سره تعلق ساته ان نحن یقینا من نازل کړي الیک القرآن بتابان قران تنزیلا پنازله دو قران چې بیانې مشکلات برازي نو صبر فاصبر لحكم ربك الى حكم ربك یلی اجل حکم ربك ولا تطع تابعداري مقامنهم د دوینا د ګننګار او د قشان د ناشکرا او اسکر یاد کنم د رب دې بکرتن سارو مازیګارو اس قیمتي ټیمونه دي ګره منځونه نه ذکر لکار یا ول اخر منځ کې ټول لاله ومن الليل د شپې ملوي سجده کواله هو اغل راو تسبيح بیان او ليلن طويلا نو د شپه خاص کر د الله شپو کې د قدر پشپه کې نو عائشه به ویل یا رسول الله کم ذکر به مونږ کو به انسان دغه د شپه مور اعلان دکړه اللهم انك انت العفو تحب العفو فاعف عني مسجد دل زور ور کوي نبی صلی الله علیه وسلم بدا ویلي یا الله تا غزاتي خلق له معافي کوي مغفرت دا معنی چې معاف شي خو جرم بهم د ملائکه عمل نامه کې عفو دی ویل شي چې د ذهن او عمل نامونه میټاو ختم شي الله بس صفام کټول زجر منکرین د قران لا څومره لوی نعمت د الله دی خلق شاړي
ان هؤلاء یقینا داخل چې يحبون العاجله من کیدا دنیا سره پتا دی شي او دې پر خودلې دی وراهم مخ یوم ثقيل درنه ورسو. عبد الله ابن مسعود خوارو یورې مسواک الګیا برابرو نو تخپی وړه شي ملګرو خواندل نبی صلی الله علیه وسلم ویل دا ډېر درنی دي ثقيلا درنه ورسدا نو چا ورته ولې د خوارې قیامت چړې نو خوار کړم ځکه درنی ورځ روانې دي زجر. نحن من چې خلقناهم دا خلق من پیدا کړی دی او شددنا مضبوط کړی می دي د بندونه و اذا شئنا شکل من غواړو بدل هلاکت د دوی بدل کی بور کو امثالهم د دوی مثالنا تبدیلا په بدلولو دا به ختم کو نور براولو ترغیب قران لا ان هذه یقینا دا چې تذکرۃ یاداش ده فمن شاهد شاش خو کوي تذکرہ نو دي نشي الى ربي خبر رب لر سبیل النار دنیا کې مشګری پولیس وای تذکرہ را دای دنیا تذکرہ الله قرآن دی نو وما تشاءون او نبکیږي چې تاسو غواړئ الا یشاء الله بکی چې الله غواړي ان الله یقینا الله په حکمت والا دی داخلي من یشاء شاله شو غواړي په خپل رحمت کې هدایت او بربادي ظالمان عدلهم او تیار کړی ایل درنا کذا. سورت کی امتیازات دا معنی ابتداء خلق الانسان ذکر کړه صفات د مؤمنانو انعامات خاصه جنتیانو لا د جنت دوا چشمه وی کنه کافور او سلسبیل سورۃ المرسلات بل نمبر سورہ غرف رب داري الته زجر منکرون لا ورګي دلته بل لس کرته ویل وی دویم الته اثبات القيام راغه په عقلی دلیل دلته نور عقلی دلیل درې مال ته احوال در متقینو ذکر شول دی مقام کې مکذبینو مقصد د صورت سره اثبات الجزاء جزاء ثابت اول شواهد باندې عقلی دلایل باندې مکذبین له تخویب دی خاص کر دی و نمبر آیت کی بسم الله الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا دې کې متعدد معناګان دي څوګي صفت داوا دي څوګي صفت د ملائکه لري څوګي د رسولانو چې د هوا کینو معنا بدای قسم دې په هغه واغانو باندې چې چلولې شي الله تعالی او په نرمۍ سره فالعاصفات قسم دې په هغه واغانو باندې چې ماتول کوي ماتول والناشرات نشرا قسم دې په ملائکه باندې چې خوریا کتابنا فالفارقات قسم دې په ملائکه چې تقسیمون کړي الله به تقسیمول سره بس متعدد شیونه باندې الله رغولې دي ناشرات عملنامې کتاب وغیرہ دا خوري کنه یو ریزه اصلي صفت د کتاب دی دا فالملقیات قسم دې په هغه ملائکه باندې الله تعالی وایي چې راوړي ذکر نوه یا هوا باران ورځي عذرا د پاره د فکولو د عذر او د پاره د یره د خلکو انما یقینا سوسره شواده کې دي شي لواقع واقع کیدون کړي علامات د قیامت اوریوس فاذا النجوم الله اذا استوري شکل بیرنا شي واذا السماء شکل اسمان الله یکلا او کړي شي واذا الجبال شکل د غرون الله او خزول شي د خپل زینا ورزول شي نو صفات دا معنا خپل ځای لري شي واذا الرسل الله شکل رسولان راجم کړي شي دې دوه معنا غاړي یو معنا وخت پوره شي دویم راجم شي قیامت ته دلته عبارت ده تاسو به خامخ راوچته گئی سوال ولی ورسته شو که ویلې شي لأي يوم د کوم ورځ د پاره او جلت ورسکړې شو جواب ليوم الفصل د پاره د ورځ د جداوالي وما ادراك او څه په کړي دا ورځ د جداوالي سره نو ویل تبيدا په دې ورځ للمكذبين اچاله چې تکذیب د يوم الفصل کوي لسکرت بوي للمكذبين ارزه کې جدا جدا معنا تخویب دنیوي علم نهلك الاولين اي موږ نه دي برباد کړي پوخاني ثم پس دینا موږ نه دي ور بشي کړي دا ورسني نو کذالک نفعل دق شام انکار کوو پر مجرمانو ويل تبيد يومئذ پدې ورځ مکذبین لرا شي تکذیب کوي د هلاکت د پوخانو عقلی دلیل اي مونږ تاسو نه پیدا کړي مما مهین د سپکوبو
فجعلنا و بیا موږ د اوبه بندې کړي دي فی قرار مکین په یو ځای مضبوط کې. الله وایي الی قدر تر اندازې چې معلوم ده چاله معلوم ده الله له کم مودې شپږ میاشتې. دویم قول خلق له قدرنا کې دوه قول دی، یو قدرت دی، دویم دی کې معنا ده اندازې. مونږ اندازه لګولې دا او فنعما ډېر ښه اندازه کوونکې. ویل توعید یومئذ په دې ورځ مکذبین لا چې تکذیب کړي د مخکې حالاتو. الم نجل الارض ای مونږ نه ګرځولې د ازمکه الله وی کفاتن راغونډونکې. څه مطلب؟ سر تاسو ګورئ ټول خلک کورونه را رواني بازار لا د شپې وګورئ بس د ازمکه ټولې کنه دا خلک کورونه کې دننه کی احیاء ژوندول دې په دې شا او امواتن مړول په دې خېټه کې. وجعلنا فيها به ګرځولې په دې کې رواسي غرونه. الله یې دنګ دنګ اوس کلی دې مونږ پتا سومان فراتن او بخوږي. ویل توعید یومئذ مکذبین لا څوک چې تکذیب کوي د دلایلو دوی له ویلې شي انطلقوا زي الا ما غسلا کنتم به تکذبون چې تاسو دې تکذیب کړي لري. انطلق قرآن شي اصول لا چې خاوند درې څنګه واقع درې سروي کې ولو دد دیغه يقبم نه ولا يغني فیدم نور کې من الله عبد لمبون د پار د بچاو. اوسه بصر کو لګورا ان اتر میں یقینا دا وشتل کې پا بصر کو قل قصر قصر منا بنگلا دویم بخونه د غټونو دریم بنچونه لوی لوی بنگلی شوشتل کې هغه بصر کې دومره د نور بسمري کانه گوی کې داو خان دی الله به مهار سو فردا من به مخار تشبیه په غټواله کې د دویم په ګدواله کې. ویل تبید یوم اذن په دې ورځ مکذبین دا عذاب تا هاذا یوم دا د شورز دا چې داخله خبره نشي کوي. مخکې وی چې کیږي دلته وینه حالات جدا و نه بدوی اجازه وکړي شي د عذر فیاتذرون چې عذر پیش کی. ویل یوم اذن تبید په دې ورځ مکذبین د مخکې حالات تا اوس تخویف. هاذا یوم الفصل دا ورځ د جدای ده مونږ تاسو راجمع کړی او ولنیم. فان کان لکم کیدن کچر تستاوز پاره یو تدبیرین جوړی کوي زمون مخالفت کې نشي کولای. ویل تبید یوم اذن په دې ورځ للمکذبین هغه چاله چې تکذیب کوي د مخکې حالات اوس بشارت. ان المتقین یقینا تقوادار پسور کی وی او عیون چینو کی وفواکه میوه مما یشتون چې د خوخ کنيشته لري ورته دله بسو ویل شي کلو خوراک کوي اوسکل کوي ختی ریدن کې ما کنتم تعملون په سبب د عمل ساسو چې کړه مو دې همیشه عمل مو کړه دلیل به دې چې الله کار د عمل سره دی په حسن په جمال نه ده. ان كذلك يقينا دق شام جزاء ورکو نیکانو تا. ویل یومئذ تبیدا په دې ورځ الله للمکذبین شاله چې تکذیب کوي د جنت او د احساناتو زجر. کلو خوراک کوي مزه حاصله کوي قلیلا کمه کم زمانہ انکم مجرمون یقینا تاسو جرم کوونکی. اویل تبیدا په دې ورځ للمکذبین هغه چاله چې تکذیب کوي د جزاء د جرم ورسای کې بل زجر. واذا قيل لهم شدوا لو ویل شي رکوع کوي عمل د توحید نه نه کوي. ویل تبیدا په دې ورځ مکذبین لا چې تکذیب کوي د الله د رکوع لا رکوع رکوع نه کوي زجر. وبأي حديث بعد زجر د پینکار د قران په کوم یو خبر به رسو د ایمان راوړي. ابن کثیر لیکلی تاسو یا منت بالله وما انزل شواهد خاصه ذکر کړه لس کرته ویلې قیامت لرونکو خدای یوم الفصل د جانم دور hebat ذکر کې چې بچر کې د شی نور بسومري سوره نبا بل نو مله سوره عامه مخ یوم الفصل ویلي دی مقام کی نعمتونه ذکر کې پری دنیا کې ورتا دوی مانته زجر ذکر کې به تکذیب دیږي کې وسجر ذکر کې ورته څه اختلاف کوي دوی انت عقلی دلیل ذکر کړل دی مقام کې نعمت کثیره. مقصد د صورت سره چې کوم انسانان د باس بعد الموت منکر دی له زجر. بسم الله الرحمن الرحیم زجرنا په انکار د باس. اما يتساءلون داخله د سنت پوس کی عن مو کا نسل کی
عن النبأ العظیم د خبر لوی کې درې قول دي معنا قیامت، دویم قول قرآن، دریم توحید. الذي اغاهم فی مختلفون چې دی پای کې اختلاف کوونکي لري. کله معنا لا ينبغي السؤال، سوال نه پکار. سيعلمون نظر دې چې پوی بشي عذاب باندې دنیا کې، ثم کله انکار نه پکار. سيعلمون پوی بشي عذاب باندې آخرت کې. اظهار د قدرت په باس جواب د سوال مړ الله قادر دی چې قیامت راولي وګوري کنه. الم نجعل الارض من ذکر زولي د اسمکا مهادن زیدارا والجبال او د غرون او تادن میخنا او به پیدا کړی نه جوړې وجعلنا غرزولې له موسی خوب صباتن قطع کون کې ستړی تا. سبت کې معنا قطع وا ستړی شو خوب کا ستړی ختمه. وجعلنا الليل ومن غرزولې د شپه لباسن بشاند جامې سکون پکېره. وجعلنا النهار او غرزولې مداورز دا معاشن سبب د ژوند او معاش، دکانداری، زمیندارا، دفتر، اسپیټال، مدرسه، بل وبنینا او به مونږ دي جوړ کړی الله وي برستاسو سبعن هو اسمانونه مضبوط په اسمان قدرت دې مړ انسان بسي. وجعلنا سراجا او به مگر زول الله وي ډیوا پړک چوکوالا وحاج. وانزلنا بمرا ورولي د دیورې سنمان وبا الله ثجاجن تو دن کی معصرات دا معنا ول چوړ شي کنه لگا کپڑا چې تاو کی وبتی وزي باران پیدا سره ربا لنخرج چې منګرو باسو به په دې معنی حبن دانا او نبات نشینکه وجنات باغون الفافن الله ګڼ باغونه دي. ان یوم الفصل یقینا دا ورځ د جدای شي دا الله وخت مقرر د دوی دی. اوس تخفیف اخروی یوم لا شورز د الله وي چې بوکې بوګړې شي برېش پهلې کې چې وښه نو به بس کېږي ربا فتاتون افواج الله راځي به فوجي ګروپونه او جماعتونه متعدد ګروپونه به کلاو بغړې شي اسمان الله فکانت ابوابا نشب دروازه. سوره فرقان 25 کې بموي. وسئرت الجبال روان بغړې شي داخلون الله فکانت شب سرابن چمکواله شګا. ان جهنم یقینا جهنم کانت د الله مرچا سرکشان د پاره ما بن زید اور ګرځیدو. لابثین الله وقت ری فیا پای کې احقابن دې رسمانا به فنا پیرشي کنه راځي. دو قول علماء لیکي ظاهر دا معنی راځي لا یذوقون دوی منس کی فیا پای کې بردن چرته یخنی ولا شرابن نسکل الا حمیما گرم وبدی او د جهنم نو وینځوي جزاء بدل او وفاقا برابر د عمل. څه مطلب ګنده عمل له ګنده سزا ده. توحید او سنت کې است عمل له کې سزا وا علتون د عذاب اوري دل ویل شي وجد طغیان. انهم كانوا يقينا دوی عقیدن ساتل حسابا د حساب لا يرجون کدا معنا ده عقیده وکي. اگر که شیخ الاسلام فرمایي امید یې معنا هم پکې ده ودلته عقیده وکذبوا تکذیب کړي بیا آیات نظم د آیاتونو په تکذیب کولو. وکل شيء ارش الله یې موږ حساب کړي کتابن پلیکلو کې دې تبویل شي. فذوقوا العذاب عذاب عبارت پټي وسکه عذاب. فلن نزيدكم من نجيت او تاسل الا عذابا مگر عذاب تبيزيد کو عذابون الله تم زيتونو بس الله ورته زيتي د الله زيتواله به زيتواله دي. اوس بشارت ان للمتقين يقينا د تقوا دا ور د پاره مفازن الله کامیابی دا وزره کامیابی. حدائق الله د قشان باغچې دی وانا بننګران وکواعب واغن نوی بالغی جنکی یترابن انزولی نوی بلوغ لرشیدلی شنی راباری. وکأسن کاسوی دحاقن سمانا صفا. دویم قول علماء لکلی ڈکی لا يسمعون دوی بناوری فی آفائی که لغون بے پیدی خبر اونو چرت دروغا دلتا عبارت دے بدلب اور کلیشی. جزاء بدل من ربک استاد رب دخوانا اللہ بدلا حسابا کافی. من ربک مبدل منه دی اور رب السماوات بدل لے. توحید ربوبیت سرد رحمانیت رب د اسمانونو د زمکې دی او ما بینهما حکم چې دی ما بین کې دی الرحمن مهربان دی عام
رد شفاعت قهری دوی ویل د الله سره موږ الته مقدمه چلو لا یملکون اختیار من لري منه داغن الله یو خطابن د خبرو کولو یوم لا شورز دا یقوم الروح شو بدریږي الله وی روح او ملائک صفونه صفونه روح کې قول دار جبريل روح د بني ادم چا غټ ملک دی چا ټول اولاد د آدم علی السلام چا مستقل لخر چا قرآن چا ملائکه کې معزز بنا بر هر تقدیر جبريل دی لا يتكلمون هذه بخبرين الا من مگر هغه څوک اذن له الرحمن چې اجازه کړي هغه له مهربان او ویلی لا اله الا الله صاحب حق نه مناله دې ته ویل شي ذلك اليوم الحق دا ورځ د حق واسمعلل فمن شاء فسوچو غړي په دې دنیا کې نور نشي لا رب خبر رب لرما بن زید ورګرځیدو ان علت او تخويف ان انذرناکم یقینا متاثر ير درکړي دا عذابن قریبا دا عذاب الله وي نږدې یوم لا شورز د الله وي شوب ګوري سړې ما قدمت چې مخيري ګري دی راسونو ويقول ابو غیر مسلم یا لیتنی كنت ترابا کاش وېز خاورا سورہ نساء 2 کې معنا آخرت کې دنیا کې یا میدان د حشر کې کنه سورت کې امتیازات نعمتونه تفصیلی بشارت خاصه احوال د غرونو ارمان د کافر سورې نازعات بل نوم د سورې ساحره بل نوم د سورې طامه الت زجر منکرین لا دلته اوس تخویف دی الت اثبات د بانسو د مقام کی شواهد پیش کړي الت تخویف بشارت د مقام کې صفات د داخل مقصد د صورت سره اثبات القیامه قیامت ثابتول په شواهد باندې دهشت باندې تخویب دنیوي او ادله بسم الله الرحمن الرحیم والنازعات غرقا قسم دې په ملائکو چې روح د کافر وباسي په سختۍ والناشطات قسم دې په ملائکو چې خلاصي روح د مؤمن نشتن په آرام خوشاله کاف ژوندۍ چیرل سرمن وباسا دویم ژوندۍ مرغې د شیخ کې وټوم په پورې اړه یلون مالوچ دی ای کې ګرم شي خوردن نه کبه اعتبار کا عموما خود شي لکه د مش د خلینو بلاړي شي والسابحات قسم دې په ملائکو چې لامبو وهون کې په لامبو ولو څه مطلب خپل کار کې لګېږي فالسابقات قسم دې په ملائکو چې مخکې کېدون کې د الله حکم لا سبقن په مخکې کېدو فالمدبرات امرن قسم دې په ملائکو چې تدبیر کوون کې یو کار دې کار لرا تاسو بر اوچت شي تاسو سره حساب شي قیامت پر ورځ یو مرا شورز دا ترجف معنا چې جلق به اخر الراجف دې کې دوه قول دي شپېلې نبه متعدی معنا وکا جلق بور کې جلق پر کوون کې زما کلا دویم لازمین الراجفین مراد زما کرا جلق به اخر الله جلق قړون کې زما کنو تتبوها اور پسی به الرادفه یو بل دوړ ما به کې سلوي کاله مسافره منس کې الله ویل من الملک اتسوم جواب نکي لله الواحد القهار قلوب يومئذ زنون بالله په ورځ باندې واجب ير كون کی ابصار واستر کی بخاشع الله يعجزي يقولون وي بای من واپس کیدن کی او فی الحافره والحالات تا دیم قل قبرون لا زجر په انکار د قیامت اذا كنا شکر من غړو کی شو ام زاړه قالو دی ویل تل کیدن دا په دی وخت کرتن یو واپس تاوان نډک گپ دے داوی تخویب دے پیس بعد دا قیامت فإنما هي زجرة یقینا داش پہلے دا واحدہ یکیو فإذا هم اللہ وینا صافا پیو اسپن میدان بی بالساہر میدان بالی اس تخویب دنیوی حل مانا دا قد دے حل اتاکا یقینا راغل تعالی خبر دا موسیٰ ازنا دا پاٹیم چا آواز ورکی دل عرب دو بالوادی پیو درکی شپاگ کڑیشوی او نمی تو وادی سورة طه دولس کې ویلو اذهب الى فرعون الار سے فرعون لرا انه یقینا نغر سرکشا فقل به ورته ویا هل لك رغبه اي استامن الشا الى ان تزكى دیر چې پاک شي
تذکر من خراب صفاتونه لري کی او زروان کم تا الى ربک استاد رب لرا فتخشى به بويريږي فاراه الايه الكبرى نو خود لا الله يذل نخغټا فكذب تكذيبو کې پشبا نه فرمانی وکړه په عمل ثم ادبر بشاره ولا يسع منډه وال په د مقابله فحشر پولیس راجم کړه فنادا आवाज وکي چې ویلی انا ربكم الاعلى الصاشر بمشتا نو پر ظالم څه شربه او شربا فاخذه الله فسنه دلل الله تعالی نکال الاخرت سمنا سزا د عبرت رسنی او داولنی مخکې ورسره ټول خلکو له عبرت دی ان فی ذلک یقینا پدی واقع کې عبرت دی لمن یخشا شال شیریږي اوس عقلی دلیل لس مقصد پرې کې اثبات د قیامت دی انسان تبسخلی کا اسمان شپه ورځ پای د الله قدرت دینو مړ ته سي عقلم دا تقاضا کې چې بالکل د الله مخه به ورځ ودرېږو انتم اشد خلقا ایتا سو ډېر سخه په جوړ کې ام السما او کا اسمان بناها شاغ جوړ کړي دي صفات ودا تفصیل د بنا ووري رفع سم کا الله پورته کړي ری چد دي او به برابر کړي بغیر د تفاوت او چودنا واقتش او تیار کړي د لیلا اشپر دی او اخرج به رسره دوحاتم والارض او د ازمکا سره دي خورا کړي دا بات معنا د معنی قرطبی لګي دا دې اختلاف وبکره چې اول اسمه کړه بیا اسمان دلته وی چې اول اسمان دې بیا اسمه کړه نه اول اسمه کوا به غوټه کړه طرف کې خود اسمان جوړ کې خوره کړه بات معنا د ما ابن کثیر به دې کې چن کسانو اختلاف دی اخرج رستری دلته کې به معیت به ذکر مراد دی اخرج الله تعالی رسله من هذین او بددی ومراه او گیا والجبال او داغرون ارسا الله مضبوط کړي متان لكم ساوز پار پیدر او استاو چار پیانو تا هبت د قیامت اوره تخویف سلور حالو فاذا جاءت الله شکل راشی الطامه الكبرى هنگامس لیا افت ناماتون کی یوم ذا شورز دا یتذکر الانسان الله ینسد بوال انسان ما سعادت سے کوشش کړي کارب کړي شي جهنم لمن یرا چاله شګوري یرا کی اسم فاعل مانو کرا ان وہ جانب مقابل غصه الله فاما من پس هغه څوک چې تجاوز کړي د مسبب د سبب سری واثر غره کړي د الحیات الدنیا د ژوند دنیوي فان الجحیم یقینا داور هي المأوا زید ورګرځیدو د بشارت واما من خاف سو شریږي مقام ربي د پیشې د رب ددا ونهى النفس وبن کړي خپل نفس د خواهش پرسته فان الجنه یقینا جنت زید ورګرځیدو د زجر په سوال باندې قیامت بس وخت راځي الله اکبر يسالونك داخل تپوس کوي ستانه مبارک د قیامت کې ایان مرصاد سو وخت دا قائمه دل یو سات کې برازي نو فيما انت من ذکر پس کې ته د یاد اشر ربک ستار بلرا د منتها د علم دا منتها تشیبه انما انت یقینا تیر اور کون کې من یخشا غشال شیری قیامت ګمان بکئی کانهم گویا کې دوی یوم پا ورځ منی يرونه شویل دل نو وخت بینی تیر کړي مگر یو مازیګر او دوحا پشان د مازیګر شهادت خاصه ذکر کړه د قیامت نوم الطامه الکبرى تواغین او مخالفین بیان کړه سوره عباسا رب داري الت تخفیف دنیوي د مقام کې سخت زجر الله ور کوي اوس الت فريقين ذکر د مقام کې وجه فرق الت ذکر الطامه الکبرى دلته ذکر کې اسواخه او ټنګ در نو باسم الله وي مقصد د صورت سره اسما د فرق په ما بین د دوړو جماعتونو کې یوم القیامه ضرور د شمبرایت کې وایي دا بسم الله الرحمن الرحیم اول آیت کې د نبی صفت او تعلیم عبس الله خفش وتولى مخواړ او انجاه الاعمى شراغ دلر معذور مفسرین لیکي نبی صلی الله علیه وسلم دیو کافر سره دعوت کنا سن عبد الله ابن مکتوم راغه دال خپشو ځکه اعتراض کوج دا ول راځي الله نبی له ته مکه ورسي دا پیدا دی ابل نه علي مقصد پرې کې دوه خبرې دي یو د دعوت معنی باندې دای سره سخت پکې
چې کوم سره د قرآن او سنت دایي او هغه مخله بلاک شي خلک او هو هو د دعوت معنی چې جوړ شي څومره بوج پای تیریږي الله له پته را. دویم اهتمام د دعوت. نبی صلی الله علیه وسلم به چې ولید نو به سوې د بارک مال الله عتاب را کړی. چا ویل چې عبس او تولى ضمیر راځي کا مخالف لا قضایا ذکر ظاهر دامنا نبی له راځي دي. وما يدريك او څه پوي کړه ته پای قد بانی لا الله شهدا یذکا زم پاکیم او یا نشت والی فتن فاهون فیدا بور کې دلرا ذکر یاداش. اما من استغنا غچا چې ځان به پروا کړي د دې تزکیه او تذکرنا ذکرنا فانت له تعغل مخکیدن کې وما عليك ان شبتا دا خبره کا غزان پاک نه کې و اما من جاءك سوچتا لراغله یسع کوشش کوي. الله اکبر. صحابي دی معذور راغی یو وخت ملګرو له وسترګې خو می کار نه کوي جنگ نه شمته لیکن جنگ له بوزي جنډه مال لاس کې راکې اما غو جګړه کیو شهید شوی جنډه ور سره وا او هو یخشاد الله نه دی کنه. فانت عنه تداغن ځان غفلت کی کوي. ترغیب قرآن لا کلا د سینه دا ان یقینا دا قرآن تذکرۃ الله وین سد فمن شاء شاء شفقین نسد والی عظمت د قرآن فی صحف مکرمه دی کی درې قوله صحف نه مراد نسخه قرآن. دویم صحیفه ملائکو دریم صحیفه ابراهیم او موسی علیہ السلام مکرم الله قابل دی عزت دی را قرآن ګورا مرفوعات ډیر اوچت او د قشام پاکړې شوی دی پلاسون الله د ملائکو کې کرامن بررا عزتمن دی او د قشان نیکان دی وجنا حدیث کې مرাজি چې کوم سره د قرآن والي نه الله به دی ملائکو سره اوچت کې دنیا کې دا څومره اوچت منقبت دی. زجر منکرین الله قتل الانسان تبا دکړي شي انسان ما کفر تبا شوی څومره غټ کافر دی. کوم شي دا کافر کې شیخ عبدالسلام رحمه الله حاصلی معنا کولا څومره غټ کافر دی. من ای شی د کوم یو شنا خلقه الله پیدا کړی دی دلته عبارت دی خلقه من نطفه پیدا کې د ساس کې نه نه خلقه به پیدا کړی دی علقه و مضغه فقدره به اندازه لګولي. دغه دوه قول دي یو معنا د تقدیر دې کړی دی او بل اندازه عمر دته ثم السبيل الله بيد الله ورته الله سان کړي کم چې کوم باندې بچي راوځي ثم اماتو دین ورسبه مړکی الله دا فاکبر دې قبر کې نه نباسي قبر دان دي چې دا ټوپه دي صاحب د مرعات دګري چې کوم ځای کې انسان پروت دی قبر دی عرف کې قبر دا بل ثم اذا شاء بشکر الله تعالی دا وغاړي ان شر او شد به کې کلا معنی یقینا لما دا نفیره نیدی پورا کړي ماغه حکمنا امر چې الله ورته امر کړي ری الله یې نیدی پورا کړي. وس لس انعامات باندې طعام مقصد بلګي تفسیر د ربوبیت ته فلینظر ما نو دی ګوري انسان اله طعامه د خپل طعام لا ان یقین امرات کړي د وبا الله او سبن پراتو اول د باران پرونی څنګه بارانو کو ثم شققنا به من سر کړي د رازمک الله او شقن سر کول د پار درستلو دا دانې شینکی فانبتنا بهم پیدا کړي فیا پای کې حبن دانا انګور او قطبن سبزی وزيتونا زيتونا ونخلا دقشان کجورا او باغچی الله وی غنه وفاکهاتن میوه وابن گیا. ابوبکر ویل دې څه مقصد دی متاع لكم دا ساوز پاره پیدا او ساو شر پیان الله اس حال قیامت سره تخویف. فاذا جاءت الصاخه الله شکل را شا غوره ټنګ د سړي د وګ نو باسین اشتغل الانسان بنفسه لکه سړی سوچ کړي کنه بل سړی ټنګ ونه وېسو هر سړی په خپل ځان مشغول شي. دا اوس مقصد دی کنه یو مناس ورځ د الله چې وب تختی سړی من اخیه ضرورنا ولې زکه ظلم په کړي د پاره طلب د حق و امي د خپل مور نا و ابي او د خپل پلار نا او د خپل خزینه او بني او د زمانو اول چې په شي ظلم کړي مخکې به بل د ار سړي د پاره منهم د دوی نه یو مایزن په دې ورځ باندې یو فکر دی یو نه هیڅ دی به پروا کړي. حدیث کې راځي انسانانو بربند روچت شي
عائشہ ویل یا رسول الله تاسو یو بل لبنه ګوري لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه سړی بل حال کې رالتا وجوهن سمخونه بي يومئذ په دې ورځ باندې روخانه ضاحکتن خندیدن کې مستبشرا خوشالي کون کې وجوهن سمخونه بي پای باندې با په دې ورځ باندې خبره ګرځي پټکړې بیا غیل را قطرتن ترواله اولئک داخل چې هم الکفرۃ الفجر کافر دی پاکده کې او فاجر دی په عمل کې واقع د عمل ذکر کړه تربیت د انسان ذکر کې قیامت نوم کې خور الصاخه دې سره سره فرار ذکر کې دې پر مابین کې سورۃ تکویر رب داري الت احوال نهایت ابتدائی بیانې الت ترغیب قرآن لا نن د شر د قرآن بیانې الت قرآن نوم کې تذکرہ د ذکر مقصد د سورۃ سره اثبات القیامه قیامت برازي په دې طریقه چې په دنیا کې کوم اکړه نه کړی د الله تعالی ته سره مخامخ شي هر سړی اوس خپل کار لګوري نیک کار کوم کبد الله وامه وکنا حسن بصری فرمایي بالنفس اللوامه هر سړی به ځان ملامت ولی دا کار کړي ولی دنه دې کړي بسم الله الرحمن الرحیم اذا الشمس والله شکر دانور کو ورت راتاو کړي شي تکویر لک تکویر الامامه واذا النجوم الله شکر دا استوري خړ کړي شي واذا الجبال شکر دا غرون الله روان کړي شي واذا العشار الله شکر دا لسمه شبلار بو کا معطل کړي شي د وجر غفلت عرب دا قیمتي را او چې کله دا وحوش حشرت دوه معنا غن جمع کړي شي دوی مړ شي درې میدان د حشر لراشي اذا البحار په ټیم چې درېبونه الله ډک کړي شي یور والی حالات د باس و اذا النفوس الله شکل دا نفسنا زوجت یو چې کړي شي مخکې مونږ ویلو کنه طلاق معنا کې مونږ یو طلاق و اذا الموءودة الله یا ژوندې د پنکړې شوی ته پوښتنه وکړي شي عربو کې عادت دا جنکه به دفن کولی قیس ابن عاصم چې کیسه نبی نے کولا چې دا کار عمر کړو نه د عمر مشهور حفصه وا او د نبی بیبی دا دین ولته پوښ کوي د دې انسان به عزت په خاطر بأي ذنب پکم یو جرم باندې قتلت وجلې شوی دا اوس ګره نه ماشومان شو وجلې کېږي اوس دې بارک الله پښتنه کوم او کله چې سیفه الله یو خوري وري کړې شي پلا سونو د خلکو واذا السماء شکل اسمان الله یې سرمن وکړي وستلې شي واذا الجحيم شکل دا اور بل کړې شي واذا الجنه الله شکل جنت نږدې شي د کرام د مؤمنانو د پاره علمت نفسنا مخامخ بشي نفس ما دا سره چې دا دنیا کې ورته حاضرو بس سره اوس ګوري سره د قران او د رسالت فلا دلته کې معنا د الله ينبغي التکذیب تکذیب نه دی پکار اقسم قسم کوم بالخنس یا الله پستوري پټیدون کې الجواری چروان د اسمان کې او کاری خپل محل کې کن صدا معنا لا واللیل قسم دې پدیش پمانی شکل اشاره واړی او صبح او قسم دې پدې سار باندې شکر کار شي انه یقینا دا پیغام در رسول کریم عزت مند ذی قوت خاوند طاقت دې په خوا د خاوند عرش کې مکین مرتبه والا الله اکبر جبرئیل یادای زمون په استادانو کې جبرئیل راضی کنا الله سمره اوچت نسب بیانې متای منا خبره منه لیکي ثم به پدیجه کې امینه امانتدار دی یورز نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې جبرئیل زمون بارک الله فرمایلی دی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین مخلوق کی تمه تر سر رحمت ہدایت ورته ویل امین بوخا د اخر خاتمه نه یریدو شنری نه یریو ځکه زمون بارک الله امین ویلې تزکیه النبی وما صاحبكم نرستاس خیر خواب مجنون لیونه نجم كم مراشي ولقد رآه يقنا دلدله بالافق بكنارو د اسمان کې المبين خارا وما هو ان دا په غیب باندې شرط متحما غیب کې قول غیب دی ضمیر معنی متحم درم قول دا غیب نه مراد وحیدا بخیل معنی پکې بیا وکا وما هو او نه دا بقول الله وان هذا شیطان رجیم رټل شوی زجر فاين تذهبون شرط سي قران ان هو ان ذا الا ذکر یاداش نه پاره د مخلوق دوی یو سره شل نمونه د قران دی ذکر
لمن شاء د چا چې خوښ منکم تاسو نه یستقیم چې پنی غلا روان شي وما تشاؤون او نبکی یا چې تاسو غواړئ الا ان شاء الله کیږي با چې الله غواړي چې رب د مخلوقات دې تفصیلی احوال د قیامت ذکر کړه صفات د جبرئیل او صفات د نبی او مشیت رب العالمین صفات سورۃ الانفطار رب الداري الته زجر ورکه دلته به زجر دی دل الته احوال د قیامت ذکر کړه دلته اوس ترقی را الته انسان ملاقات کې د عمل سره جوړنه کې اوس سره شي شوی دلته به کله ما تقدم واخر مقصد د صورت سره اثبات القیامه قیامت ثابت دل په علم د انسان به حقائق الاعماله الله اکبر څومره اعمال چې لیکل الله ټول ته اوس مخامخ کوم پنځم نمبر آیت کې بدل وایي بسم الله الرحمن الرحیم اذا السماء انفطرت الله شکل اسمان تازه او چودي واذا الكواكب شکل د استوري الله راودړي واذا البحار شکل دریابون روان کړي شي په مقدس مکه واذا القبور شکل قبرونه والا روچت کړي شي علمت نفس ما قدمت واخرت پوی وشي نفس پای قد دا عمل چې کوم مخکې کړي دی او کوم پرې خودلې کوم پرې خودلې ژوند عمر نورسا زجر او مقصد پدې کې انکار د قیامت یا ایها الانسان اے انسان ما غرک کم شي دوک کړه ته بربک الکریم صاحب دې رب شي عزت مند پدې خبره الله اکبر الذي اغا الله چې ته پیدا کړه او به برابر کړه او فاضلک مینه قدر کې فی ای صورت پکم یو صورت کې شو غاړي رکبکسا ترکیب د بدن کوي د ابوبکر باره کې د نور باره کې کمانه دا پښتنه ګل زبورته مشره با غره نه کرامو زه استا کرم دوکا کړم چې زما رب ډیر مهربان دی ډیر کریم ذات دی نو هیڅ سمانه ګناونه شي ویلي کله من لا ينبغي غرور نه پکار بل تکذبون بل کې تاسو به تکذیب کوي بالدین پورس د جزاء وان علیکم یقینا اشتاب تاسو لحافظین حفاظت کوم کې عمل نو کرام الکاتبین کرام عزت من لیکون کې یعلمون ما تفعلون پوی پاس شکوي ان الابرار یقینا کان پر نعمتونو کړي وان الفجار یقینا دا فاجرن بيدین جهنم کې وي یسلونا داخلي باغی لره یوم الدین پورس د جزاء وما هم دی بنی بیان ها دغین شرط پټیدن کی عظمت د hebat اوري وما ادراک څه پوی کړه ته چې یوم الدین سره ثم ما ادراک به څه پوی کړه ما یوم الدین چې دا ورځ د جزاء سره یوم راس ورځ د الله الا تملکو مالک بنی یو نفس د بل نفس د پاره دی چوشي والامر امر یومئذ په دې ورځ ټول د الله دی احوال خاصه ذکر کړه د انسان دوکه ذکر کړه او نه په ملکیت د غیر الله نه سوره متففین رب الداري التول لا تملك نفس لنفس شيئا دلته يوم يقوم الناس لرب العالمين التزجر کو په دوکه باندې دلته وي چې ګوره دکاندارو عالم کې نقصان دی التول چې عمل بلکل کیږي و ان علیکم کرامن کاتبین دلته وي چې علین له جو سجین لا مقصد د صورت سره زجر د چاله چا تدفیف کې نقصان دکاندار ترازو کې کمی زیته کوي تدفیف ظاهری تدفیف معنوي دا معنی عالم دی واغ سره قران او سنت دی پټيږي الله تباشي بسم الله الرحمن الرحیم ویل تبید للمطففین اشاله شکمه کون کی ظاهرا لک دکاندار معنوي لک عالم چې علم سره دی پټيږي الذين انسانان دي اذا قالوا الله شکل طول کې علی الناس دلته کې عن الناس ته علق منذعن پورته دی و اذا پاتیم چې تلی هم لهم ایلا یو ځن کین یخسرون طعام کمی به پدرنه علی پسپه کې ور کوي ایا ګمان نه کوي اولایک داخله کنهم چې دی بروچت پریشی له من عظیم دا غورزه د پاره چلو یدا یوم لا سورز دا یقوم الناس لرب العالمین شوب درې ټول خلق د پاره د رب العالمین الانصاف کی شاولی الله نه نقل دی کله چې مسلمان قرآن او سنت موجودي او موږ د عالم خبر راواخه صدام پر خدا فما عذرنا يوم يقوم الناس لرب العالمين سو عذر پیش کړه الله مخې له ودريو کلم ان الله ينبغي التكذيب والتدفيف
دا نه دی پکار. یقینا لیکل د فجارو لفی سجین سجین کی وی کتاب باندې دی لیکل عمل نامه. وما ادراک او څه پوهې کړې ته چې دا سجین سره کتاب دفتر دی الله مرقوم لیکل شوی قبایح کتاب باندې دوی عمل نه کړی نکړي ټول لیکل شوی ګره. ویل توید یومئذ په دې ورځ المکذبین چاله چې تکذیب کوي څوک الذين انسانان چې تکذیب کوي به یوم الدین فورز د جزاء تکذیب نه کوي به په دې معنی مگر هغه څوک چې ګننګار تجاوز کوونکی لري یتیم ګننګار معتدن بدعتي دی تجاوز کړي لري. اذا تطلع علیه تجاوز سره چې کله ولسله شي په آیاتونه زمون اذا منار وخت نکله کله تطلع چې ارچوي علیه په حجت دی آیاتنا تارید مسندهی په اسم اشاره اضافت شو تعظیم په خاطر مسد احمد کی تشریح ده قرآن دومره لوی کتاب په عام خبرو لکه ان شاء الله لوی دی. قال به ويا ساتور الاولين غب شپ دې پوخانه یا پوخانه چسپان شوی وشه ملګاوي کلا منا دا نه ساتور الاولين بل ران على قلوبهم بلکې زنګ والے دې په زونو ما هغه څه کانو یکسبون چې کوم کسبه کړي. عبد الله ابن مسعود فرمایي به ګناه دې شل کمچ د پوهه په یو جانب کې نیبل کلا یقینا انهم دوی چې دي ان ربهم منا دلیدل د خپل رب نه یو مېزن په دې ورځ باندې الله یې منا بکړي شي د دیدار نه. الله اکبر. ان ربهم منا ایت ربهم الله به ملاقات اندر کی زیارت وخت حدیث کې راځي لوی نعمت داري ټول بل الله په سجده شي او ځان راخاره کی زمونږ امت په نسبت سره عام امت الله اتاوي امتیازات لري. یو پکې دا چې موږ له الله خان دی التا کم چې هغه د شان مناسب. ثم بزدینا انهم یقینا دوی چې داخلي دن کې دی ورتا ثم يقال به ابو ویل شي هذا الذي دا غسل كنتم به تكذبون چې تاسو دې تکذیب کړی لري. بشارت په احوال د ابرارو کله یقینا ان کتاب الابرار یقینا لیکل کتاب د نیکانو الین کړي. وما ادراک او تاسو په کړی چې دا الین سره کتاب دفتر دې مرقوم لیکل شوی. یشهدو حاضری کوي دی لرا المقربون دو معنی غاري دي ملائک مقرب دوام اعمال د مقربینو په سجدا په قیام الليل په دعا په نوافل په قران په صدقاتو په jihad په مانزه په اخلاص په زکات په ایمان بالملائک ایمان بالکتب تقدیر باندې سره نږدې کیږي الله را. ان الابرار یقینا نیکان نعمتون کلی دلته عبارت ده متقینا تکه بیواړي الله راي کې په تختونو ناو ينظرون ګوري با الله له نعمتونو لا تعریف او ته معلوم کې دې پرې مخونو کې نظر د نعیم تازګي د نعمتونو سړی خوشالي مخې پړقا کوي سکره بشي په دوی باندې موجوده شغره خادمانی پس کی من رحیق شراب مختوم په مور والے شوی ختام او مهر دغه چې مسكون عنبر دي یا اخره ګوټي چې اس کې بي بو کی لکه عنبر. وفي ذلك پدې کې د الله یمنه کې المتنافسون من الناق مینه دې کې وکه منګه بغاړو کې کو بنگلو جامو کې ومزاجو غډون در چې تسنیم چینلا عینن چینه د سره مشکل کې به د دې په غډون باندې مقربون زجر مجرمین لا ان الذين يقيننا خلج جرم کړي کانو دنیا کې من الذين امنوا د ایماندارو پورې سکون چې خنده کولا واذا مروا شکل به تیرې دل به پاو یتغامزون سترګې په سواله څنګه دا وګوري سادهګان قران او سنت ته الله دې قیامت ته واذا انقلبوا شکل به وګرځي خپل الله وګرځي دو خوند اخستون کی لوی اخستون کی لوی کون کی غب شپ لګون کی واذا راو شکل به ولید لهم غین قالوا به ویل ان هؤلاء يقيندا گمراهان دي الله اوس پیرت کی وما ارسلوا ندیره گره شوی کافران علیهم پده مومنانو حفاظت کونکی فالیوم الذین آمنون ناغ خلش ایمان راوڑے دا کفارو پوری بو خاندی عرب مطل کے سوچ خاندے پوری خاندا کی دیشی بے عدل آرائی کی پدی تختنو بیان سرون گوری ایا بدلا ورکی دیشی کافران اللہ ماکانو دا اغسے فرون چکڑے دی آو نام تطفیفی ذکر کے کتاب دا فجار و ابرار سجین و علین نمی کی خود چینی تسنیم سورة الانشقاق التزجر ذکر کے بالتطفیف
دلته ترغیب ورکړي چې ګوره ای انسان په دنیا کې به ځان کړی جنت داسې مفت نه دی خواري به کوي هلته حال ذکر کې د کتابونو وروسته د مرګ دلته وروسته د حشر نه هلته کې تکذیب قولی ذکر کې دلته کې عملی مقصد د صورت سره ترغیب ځان کړول نیک باندې په دې عقیده چې ورځ مزمون پیشي د الله سره کې بسم الله الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت شکل اسمان وشلیږي واذنت غوږ بکی دی لرب حکم در رب لرا وهو قد لا يقدر غوږ کیږي واذا الارض چې کله زمکه مدت کش کړی شي نو زمکه کشتا جواب دار غونډه کې مونډه کې ختم شي ټولې دا معنا ده حدیث تشریح کړي والقت روب غرزه مافیا چې کوم بری کې دی او شی بخالی مړیو خزاني حدیث د مسلم کې راځي یو کس ببل چاله مال پیش کړي ما ضرورت نشته قیامت راغی یا خپل زماندار واذنت غوږ بکی دی لرب خپل رب لرا وهو قد لا يقدر چې غوږ کې دی نو واقع بشي قیامت الله واقع شو راغی جواب د قسم چاوي دلته کې پټ دی محذوب دی دویم قول دا چې یا ایها الانسان دا دی دغه لپاره جواب دی دریم قربا علماء لیکلي چې فاما من اوتیا دا دی یا ایها الانسان یا انسان انک یقینا انت مشقت کوونکې پر رسیدو باندې لا ربک ملاقات ساده ربلا قطعا په مشقت باندې دا سره مخامخ کیدونکې بشارت فاما من اوتیا فساسو چا ورکړي عملنامه بیمینی په دې خلاص مخامخ فسو فزر دې چې سره به حساب وکړي شي حساب یې سره آسان حساب عرض وينقلبوا بغرزيږي لالی اهل د جنت مسرورا خوشحال ينقلبوا بغرزي اهل مراد جنت واما من اوتیا اغه څو شغل ورکړي شامل نامه اور سره شانا فسوف يدعو ثبورا زر دې چې دعا بو غړي چې بو تبعي ويسنا داخل وشي سعير اور بل کړي شي ویلا علتون د عذاب سری ولې الله بوتلو انه كان يقينا دو في علی پال د دنیا کې مسرورا خوشحال انه ظن يقينا د ګمان عقیده لرلا شو بنګرځيږي الله تعالی حدیث کې راځي کنه چې دعا امنو دوی په بندن شمه کوم سوچ دلته یری هل تبیر نه سوچ دامن کې هل تبیر بلا ولنا ان ربو یقینا رب د کان به بصیر دې په دلیدون کې د بصیر په سله کې 12 وړه متضمن معنا د علم لا شواهد په اسباد قیامت فلا من نه ده مناسب ګمان اقسم قسم کوم بالشفق پارنا سروالی واللیل پشپمانی وما وسقم چې بده کې جمع کیږي شفق کې اختلاف وکړه چې سپینواله دي شوی سرواله والقمر قسم دې پر سپوږمۍ باندې چې کله کامل شي جواب د قسم ورزه بتا سو د یو حالات ان طبقن رسلبل طبقن معنا حالات ان معنا د بعد تاسو ورزم پرېښون کې څه حالات رااله طالب علم شي سړی به عالم شي د مدرسې ابتدا شي درسونه شي کله به بندیز راشي کله به شروع شي الله دا حال ګور روان دي په یو عالم نه پرېدم علتون د عذاب یا د پیدائش حال ګوري اول یو بیا بل فما لهم فسوجدوا الى ایمان لري په توحید او قیامت واذا قرئ عليهم القران وش قران په ولسل شي سجده نه کوي الله تا بل الذين بلکې اخل چې کفر کړي تکذیب کوي والله اعلم الله ډېر پوهه بما پاس چې زړه کې دو ساتي یو عمدا معنا ده تخویف فبشرهم فزير ورکدو لرا عذاب الیم درناک فاعل وزن ده مصدر مبني للفاعل امامنا وسيد امام بخاری سے بنا معنا کړي بشارت الا الذين مگر هغه انسانان چې ایمان راوړي وعملوا الصالحات عمل کړي د قران او حديث برابر عمل پیمان کې داخل له اهتمام د وجه نور سعاطف کې لو مجنون دو الاجر ده غیر ممنون به انتها سورۃ کې امتیازات تقسیم د کتابونو یوم الحشر احوال خاصه ذکر د قیامت د ورځې شواهد بد صفاتونه د منکرینو سورۃ البروج الته زجر ور کې چې داخله کې مان نه راوړي دلته کې زجر دی په عداوت الته تخویب اخروی دلته کې دنیوي الته تقابل اخروی دلته کې تقابل دنیوي مقصد د صورت سره تخویب دنیوي نه مکذبین له څلور مودولس کې بووي بسم الله الرحمن الرحیم والسماء قسم دې په اسمان ذات البروج خاوند بروجونو دا د نور دولس یو د سپوږمۍ اتیش دي شوخه
مفسرین لیکلي کنه هغه والیوم الموعود قسم دې په ورځ چې وعده شوی وشاهد قسم دې په سیل کوونکي او مشهور چې شعر کې دی شي دلته عبارت دی ان هؤلاء لمعذبون شاهد د جمعې ورځ مشهود عرفه شاهد اعظم مشهود انسان شاهد انسان مشهود قیامت شاهد نبی مشهود امت شاهد مانا قاری مشهود قرآن شاهد مومن مشهود کافر آخرت کی شاهد کافر مشهود مومن دنیا کی معلوم واقع و حدیث کی راضی کنا مسلم کی عبدالله بن تعمر مسره کی چې قوم ایمان راړو ډغورونه ورته وېسه مسلمانانو به کې ورو غرزول ماشوم چې ور غرزو مور له راځه باغچاله اڅلور ماشومانو خبرې کړې وي په کې داو الله دې ته ګرچا په نه سو وسو ګر سم بمبارونه کوي مثال تخفیف دنیوي قتل الله تبارک لشی اصحاب الاخدود خاوندان د ډغورونو الاخدود مبدل منه دی او النار بدل له النار اور دے ذات الوقود خاوند بلیدو بلورو اذم علیها چکر دوی پای باندې قود ناسو گر چاپیرا باندې د تماشه وهم دوی علی ما پاغا فعلوا چکول بالمؤمنین په دې مؤمنانو شهود الله وی شالکو سخوند وکي د مؤمنان سوځي علت دا صاحب وره جواب د سوال د مؤمنانو څه جرم کړي لري وما نقموا دوتی بد نوړي منون دی غوینه الا یؤمنو بالله مگر دا وجدا چې ایمان لري په الله چې زور اور واستایل شوی شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي روافض جهمیه علی دې سره دښمنی ولي کوي په دې وجه باندې چې دې ایمان لري په الله او رسول بل هیڅ مسله نشه علی دې سره تایید داوی الذي يغل لهم ملك السماوات شاغر فار حکمت د اسمانونو د زمکه خلقا ملکا عبیدا والله على كل شيء شهید دی الله پر حاضر ناظر اوس تخفیف اخروی دی ظالمان لای توبه وباسي مؤمنان مقتل کړه ظلمونه مو وکړه و الا کین جهنم له وګور لاړ شي ادو کسان له خاندي کنه قاتل مقتول مقتول شهید دی بل توبه وستا ان الذين يقيننا خلق فتنوا المؤمنين چې تکلیفونه ورکړي نارینه او زنانه مؤمنان لرا ثم لم يتوبوا توبه نسا فلهم عذاب جهنم دوی له عذاب د جهنم دی دوی له عذاب الحریق عذاب د اور سوزون کی بشارت ان الذين امنوا یقینا خلک ایمان راوړي او عملوا الصالحات عمل کړي د قران او حدیث برابر دلته عمل صالح سمنه صبر په تکالیفو ارجه کی جدا جدا معنا ده شیخ عبد السلام رحمه الله ابو ویلی او عملوا الصالحات صابرین په تکالیفو لهم جنات دوی له باغونه دي تجری بیگ بمنتا د ایلین نورن او ذلک الفوز العظیم کبیره دا کامیابی د الله ویلوی الفوز الکبیر علت د قتل واورا ان بچ ربک یقینا نول درب سال شدید ډیر سخت دی انه یقینا هغه ابتدا کې مخلوق پیدا کوي او یعید او بیګرزي او هو الغفور بخون کې ریال ودود من ناک دی یو لوش پنه سنجدي شي الله تعالی الله د نیم لاس ک د نیم لاس په اندازه نه شي الله دواړو د یو لاس کله یو د دواړو کله الله په طرف روان شي الله راځي هر واره په منډه څنګه دغه شان مناسب ذل عرش خاوند عرش المجید عزت کړی شوی کنه قابل ل عزت تمجید فعال کون کې لري ما غسر یوري چې اراده ولري بس چې کوم شي هغه وګړیا کیږي مثال د دو بچنو اوري هل اتا کې راغله تعالی حدیث الجنود لخبر د لخر جنود د فرعون او ثمودیانو سبب د عذاب سره بل الذين بلکې هغه انسانان چې غیر مسلم دي په تکذیب کړي والله الله تعالی من ورائهم مخیدین کیرون کړي چرته تخت نشي کوله سره د قران بل من لا ينبغي التكذيب اذ دلته پټرو باسا اذ هو قران مجید دا قران دی عزت کړی شوی قابل عزت په لوح محفوظ الله په تختو کې چې محفوظ له شیطان نه محفوظ تغییر نه تبدیل نه صورت کې امتیازات واقع اصحاب الخدود تاکیدات ذکر کړه تخویب دنیوي عاقبت ذکر کې چې نتیجه به د امتحان د مؤمنانو سره کامیابی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد